چې د همداسې د ولسي خلک چې راځي هغوی موږ ته د کال بیا غله راکوي 2 تخمه غله راکوي د دې اپل او غاړې خلک او د دې پل او دا غاړې د کس په سر باندې درکوي؟ نه د کور په سر یې راله راکوي. د تعلیم په تړاو کې راته څه ووایي چې تعلیم دې کړی که نه؟ یاره تعلیم مې وروره نه دی کړی خو تعلیم دی. که چېرته مې تعلیم کړی وی نو اوس به دغه ټاپوګانو کې پروت نه وي. تعلیم مې نه دی کړی، تعلیم نه بې برخه پاتې شوی یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ښه به یاستئ، ژوند او کار به مو ښه روان وي، له ژوند او له کار نه به راضي یاستئ. نن د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته د سیند تر غاړې بیخي نږدې تقریبا 10 متره یا 8 متره وړاندې موږ نه ډېر مست سیند بهیږي، خو متاسفانه چې بل چېرته روان ده. دا چې چېرته روان ده په دې تاسو ښه پوهېږئ. الله دې داسې ورځ راولي چې له دغه سیند نه له خیره موږ خپله استفاده وکړو، خپله ترې مستفید شو. څنګ کې مې د وطن ځوانان ناست دي، ښایسته او خوندوره هندواڼه یې ماته کړله. موږ همدا اوس راورسېدو، نو دوی د میلمه پالنې له مخې د پښتنو د دود او دستور له مخې نه لومړی کې موږ ته د میلمستیا په طور له پټي تازه راشکول شوې هندواڼه ماته کړله. څه مو خوړلې او څه مخ ته ایښې د خرو به یې. دلته نو دوی په کار باندې بوخت دي، له دغه سیند نه دغه هندواڼې د کشتیو په واسطه باندې په سوزکیو کې اول باري، دغه سوزکي بیا په کشتیو باندې د سیند هغې غاړې ته اخواته ورته نور غټ ګاډي ولاړ دي او دا به بیا کابل ته، غزني ته او نورو ولایتونو ته وړي. دلته یې نرخ هم په کافي اندازه ارزانه ده. یو کس خو وویل راته چې تر 28 او 29 یا تر 30 افغانۍ پورې من دلته په پټي کې خرڅېږي. په دې ټولو مسایلو به له خیره مرکې کوو، زړه خواله به کوو، د دغه ساحې د خلکو حال احوال بخلو. څنګ کې مې له دغه ورور سره لومړنۍ مرکه کوو چې دی دلته څه مسؤلیت لري، ځان به تاسو ته معرفي کړي، له خپل د ژوند کیسې او مسایل به تاسو ته ووایي. سلام وروره، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. وروره په خیر راغلی. زه عابد مومند د مومندرې ولسوالۍ د باسول اوسېدونکی. عابد مومند د مومندرې ولسوالۍ د باسول اوسېدونکی. ډېر ښه. څنګه یې؟ صحت دې څنګه ده؟ الحمدلله خیر اوسې، شکر دی. ته ښه یې؟ په خیر راغلی تاسو ملګرو سره؟ فضل د خدای د ډېره زیاته مننه. موږ خو ښه ده د سمسور صاحب په همکارۍ باندې تر دې ځایه راورسېدو. له دې منظرې او له دې منطقې نه مو لیدنه وکړله، خوند هم ترې واخیسته او دلته به له خیره مرکې کوو. تاسو خپله دلته څه مسؤلیت لرئ، څه دنده لرئ؟ موږ وروره مسؤلیت دغه کښتۍ دا جالواني زموږ کار دی. اورې ته جالوانان یو. موږ څو دانې کښتۍ تاسو په دې سیند باندې لرئ خپله؟ خو په الحال خو اوس سږکال یم 2 دانې نور یم جوړې کړې، هغه کوزې او ټاپو دي، هغې ته هم انتقال کړي، اچولې م دي. او 2 دانې دا دي، 2 هغلته نورې دي او 2 دغه شانتې دا جنریټري دي، دا وړې د ولس دپاره، او دا غټې د هندواڼو دپاره م اچولې دي. تقریبا تر 8 دانو کښتۍ لرئ تاسو؟ 8 دانې لرو. بیا موږ 3 ترونه او ترونو زامن یو، الحمدلله خپل هم ښه ګڼي، خو بس هغه مصروفیت هم شته دی او مصروفه یو الحمدلله. بس د جالوانۍ دا کسب درته له پلار یا له نیکه پاتې که نه تاسو خپله پیشه کړی؟ نه، دا هم د پلار د نیکه نه راته راپاتې دی. موږ پلار نیکه د
پلار نیکم دلته دا کار کړی دی. څو کاله کېږي ته خپله دا جالواني کوي؟ یاره زمونږ خو ډیر وخت کېږي چې دا جالواني کوو. ځینې وخت کې بل پلو مصروفیت ولرو لاړ شو، یو بل ورور مې دلته ځینې خپله یو تره زامن مې او اوس فلحال دا کال کېږي چېرته نه یم تللی، خپله همدلته یم. جالوانۍ کې یا په کښتۍ چلونه کې تر ټولو سخت کار کوم یو ده چې تا ته سخت کار سي یا ته وخت ناوخت ترېنه وډار سې؟ والا سخت کارونه خو غونډ دي ځکه چې اسانه نه دي. په دې سیند کې ځه او دا جنریټر سټارټ کا او په دې باندې بار هم نه دی پکار، برقي سیسټم دی دغه خبره. نو بس والا چې ډار خو پکې شته دی، خو ولې په خپل زړه ورته غټو او کوي. یعنی په هر کار کې زړه مهم ده، که زړه ونه کړي نو مخته نشي تللی. چې زړه ونه کړي نه کېږي. یو کار هم زړه کېده پکار دی، یو کار ته حوصله بایلل نه دي پکار. تا یادونه وکړه چې 2 کښتۍ موږ د ولس لپاره جوړې کړې دي. وړاندې په سیند کې یوه کښتۍ ماته ښکاري، خلک پکې ناست دي او د سیند بلې غاړې ته ځي. د ولس کوم خلک چې اخوا ته اړوي له سیند نه، هغه کار سخته ده که دغه د سوزکیو او د هندواڼو اړولو کار سخته ده؟ کوم یو کار دی کې سخته ده؟ والا چې موږ ته بس دواړه یو شی معلومیږي. اورې داسې سخت کار خو هغه هم کار دی او دا هم کار دی، موږ ته را د غاړې دی، موږ به یې کوو. بس تېښته خو ترې نشته دی، اوس خو پکې مصروفه دا هم کار دی، بل پلو تللی نه شو. بس دواړه راته یو شی ښکاره کېږي. ژوند او کار نه دې راضي یې که نه؟ الحمدلله بس راضي خو یو، ځکه په اوس حالاتو کې کارونه هم ګډوډ دي او داسې کارونه نشته دی، بس دستي پکې لګیا او شکر الحمدلله بس ساعت پکې تېر دی، هغه ډېرې ګټې نشته، لپ و جپ روان دی. بس اوس کا دومره ګټئ چې هغه چاره پرده کړي. بس وخوره اوس کا همدومره کېږي. د ولسي خلکو نه د کس په سر باندې پیسې اخلئ که نه؟ یو څوک راځي مثلا 5-6 کسان یې وایي چې زه یو 50 افغانۍ درکوم ماله سیند نه واړوه، هغوی نه څه ډول پیسې اخلئ؟ چې د همداسې د ولسي خلک چې راځي هغوی موږ ته د کال بیا غله راکوي، 2 تخمه غله راکوي، د دې اپل او غاړې خلک او د دې پلو دا غاړې. د کس په سر باندې درکوي؟ نه د کور په سر یې راله راکوي. که یو کور کې مثلا 15 کسان بل کور کې 10 کسان یا 20 کسان، یو خبره ده که نه؟ یو خبره ده، هغه شانتې خبره یې موږ سره داسې کړې ده چې بس بیل کور یې تاسو له به غله درکوم 2 منه د کور په سر د کال کې او 2 منه جوار 2 منه غنم. لکه 2 فصله د کال کې 2 فصله دي، 2 فصله 2 منه جوار او 2 منه غنم د کور په سر غنم کور په سره. او له دغه حاصلاتو نه لکه هندواڼې خټکي چې تاسو اړوئ، د دوی نه د موټر په سر پیسې اخلئ که نه؟ دوی سره هم سره خبر کړئ؟ او دوی موټر په سر پیسې راته راکوي، 1.5 افغانۍ راکوي راته د موټر په سر. او نور بس جوار کرل شي بیا جوار راله راکوي چې جوار وکري، او هندواڼه کې هم دغه پیسې راکوي، بس صرف د ګاډو راکوي. همداسې خلک چې راوړي میلمه راشي چا نه پیسې نه اخلو. ډیره زیاته مننه. دا خو د هندواڼو په سیزن کې به ته ځکه خوشحاله یې چې اوس خو ما بیروبار ډېر زیات ولید، ډېر ګاډي اړې راړې پیسې به ډېرې ګټې. بس تمام کالې پراته یو دغلته دا یخ یو سړی او تودې شپې کوو. بس دغه 3 میاشتې سیزن یې ولا چې سوچ ورته وکړي هېڅ شی هم نه دی، خو بس بیا هم روان دی الحمدلله. زه شکر د مقصد چې روزګار دې روان کړی. ډېره زیاته مننه چې موږ سره د مرکه وکړه. خوشحاله اوسې، آباد شو، سوکاله اوسې. ګل وطن یوټیوب چینل لیدونکو او د دې ښایسته وطن لیدونکو، د کښتۍ یا د سیند څخه راپورې وتو، هلته مو لومړنۍ مرکه وکړله. اوس راغلي وړاندې یو فارم ته، تقریبا د فارم د څښتن په وینا باندې په 12 جریبه ځمکه کې دغه فارم جوړ شوی ده، یا څه زیات و کم ځمکه کې. څنګ کې مې ناست د دغه فارم له مسؤل سره زړه خواله کوو، د دغه هندواڼو په تړاو به ترېنه معلومات واخلو، حاصلاتو په تړاو به ترېنه
معلومات ترلاسه کوو. سلام ستړی مشي. وعلیکم سلام وروره ښې جوړې صحت دې ښه دی خیر دی ډېره زیاته مننه. څنګه یې ته خپله ښې صحت دې ښه ده؟ بالکل شکر دی وروره ستا خیر غواړو په خیر راغلی خیر اوسې الحمدلله بیخي په خیر راغلو او ډېر ښه راورسېدو او ښه ځکه و چې قدم په قدم چې مخ کېږو نو له ډېر ښه هرکلي سره مخ کېږو ډېر ښه روغبړ او ډېر ښه مېلمه پالنه کوي دا خلک موږ نه. بالکل وروره هر کله راشئ زمونږ درته دا د غریبۍ ژوندګړي ستاسو په مخ خلاصې دي وروره هر کله راتلی شئ. ډېره زیاته مننه. لومړی کې که زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. نصرالله یم د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم د مشواڼو د کلي یم او د باسول د مندرې په ولسوالۍ کې دغلته مې ټاپو کې ځمکه کرلې ده یو 12 جربه ده. ښه دا ساحه د ټاپو په نامه باندې یادېږي؟ دا د ټاپو په نامه یادېږي د ارزانه او ساحه ده. ښه تقریبا څومره ځمکه کې تا دغه د هندواڼو فارم جوړ کړی؟ یاره ما 12 جربه کې 12 جربه کې 12 جربه کې. سږني حاصلات د هندواڼو څنګه و نسبت پروسه کال ته؟ ان شاء الله چې د پروزګاري نه سږني ډیر ماشاءالله خو ریټونه ماشاءالله خو او هندواڼو حاصلات هم خو ورک. نرخ هم سکالي خو؟ بالکل ماشاءالله اوله کې د سیویا وا چې د 15 شپېتونه او شپېته او 55 کې دغه کوم ریټونه کې هندواڼه خرڅه کړې ده. اوس په داخلي شرایطو کې تا په 100 روپۍ من خرڅ کړې هندواڼه دلته په فارم کې؟ دا اوس ما خرڅه کړې ده په 10 روپۍ باندې. 10 روپۍ باندې. وړاندې یو فارم کې یو کس یادونه وکړه چې تقریبا تر 28 29 او 10 افغانۍ هم خرڅ شوې ده. د هندواڼو فرق ده کنه بل کوم علت ده؟ او شته فرق شته هغه چې وړي هندواڼې او غټه نه یې سره دومره نه لري او کمزوري د هغې د سیویا و چې 27 روپۍ بازار دی او چې د سیویا چې 6 کیلو سمپل د سره کېدي نو د 2 کیلو پورې هندواڼه 15 بازار دی 15 10 دلته ما مخکې وکتلې ډېرې غټې غټې هندواڼې په هغه ډېري کې د کارګرانو راټولې کړې وې. ستا په نظر ته خو دلته له کرلې نه تر دا اوسه پورې چې ورسېده دا ستا دنده ده او مسؤلیت دی او کار ځای دی ده غټه هندواڼه په څومره وزن تا ته پیدا شوې تر اوسه؟ یاره د سیویا وروره چې دا اوس تا ولیدله د 2-3 کیلو پورې پکې هندواڼه وه تا خپله ولیدله تقریبا له 3 منو زیاته. بالکل بالکل نو ډیر بهترین حاصل ورکړی دی ماشاءالله بالکل سکه ډیر خسته حاصل ورکړی دی. دغه 12 جریبه ځمکه کې تا له پیل نه تر فصل تر رسیدو یا د حاصل تر رسیدو پورې تر څو زر افغانۍ تا مصرف کړی؟ یاره د سیویا وا چې د جدینا موږ شروع کړې ده چې هغه کوم کارګر هم کارولي د هغې نه علاوه به یاره د 3 لکه او 15,000 افغانیو به صرف ما مصرف کړي د مزدورانو کارګرو نه علاوه کارګرو به هم داسې یو 140,000 روپۍ هغه هم وړي تقریبا تر 3,15,000 شاوخوا پورې. او څومره کسانو د تا د کار زمینه برابر کړې؟ دا خو په یوازې ځان ته د 12 جریبه ځمکه نشي سمبالولی. څو کسان در سره په لومړیو کې کار کوي یا اوس په دغه شکونه کې تا سره څو کسان بوخت دي کار کوي؟ یاره په شکونو کې اولنۍ دغه به درته دا وکړم چې کله کار شروع کړ د هندواڼو د دلوي په 5 باندې کار شروع کړ د سیویا وا چې په هغې ورځو کې ما سره صرف 10 دانې کارګرو او 3 ورسره من خپلو نو 14 کارګر من خپله تاو په لومړی کې 14 کسان وی او دا اوس چې تا سره دغه هندواڼې شکي او د سړک ته یوباسي څو کسان دي؟ دا اوس چې دي د سیویا و چې دا تا اوس خپله ولیدل 14 نفر صرف د ایستلو والا دي 2 هلته دي چې بیا ګاډۍ خالي کوي نو 15 او 3 ورته موږ شوکه کړې ده 3 نفر ورته هندواڼه شکولې ده نو د سیویا و چې څو شو 18 تقریبا 18 کسان دلته برحاله کار کوي. او بالکل برحاله کار کوي دي کې د سیویا و چې د سوزاکو والا هم تاو دي هغه هندواڼه په سوزاکو کې اړي لغې نه بغیر 13 کسان دي او دا ډریوران څو کسان دي؟ ډریوران د سیویا و چې و سوزاکي دي نو و نفر هغه هم دي و او 15 کسان 15 نفر یعنی تقریبا له کاري اړخ هم چې د ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شوی. بالکل ماشاءالله بالکل. په هر چین کې یا په هر لمبر د هندواڼو په شکونه کې تقریبا څومره هندواڼه په یو ځل باندې تاسو ټولولې دي ځمکې؟ لکه اول ګل هندواڼه چې ما شروع کړله 4 خاوره هندواڼه یې ورکړله او 3 دانې ډاکسني نو د سیویا و چې د 4 خاوره او یوه مزله دا یې ورکړله. دا د من په حساب څومره راځي؟ من په حساب باندې خاور د سیویا 100 منم باریږي 1900 منم باریږي بس دغه باریږي نو د سیویا چې حساب یې وکړي نو د سیویا و چې 8,000 من هندواڼه اول ګل کې زما هندواڼه شوې 8,000 یا 9,000 من هندواڼه
په لومړي ګل کې یا په لومړۍ شکونه کې نو هغه ځینو شاعرانو په دې برخه کې مې یادونه کړې چې البته فکر کوم رحمان بابا ده چې غوټې پسې وهي په لاس بدر شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نسته نو تا خواري کړې ده خواله دې توی کړې زحمت دې ویستلی ده اوس باید هغه ګټه اوس باید هغه حاصل وویني چې تا خپله یادونه وکړه تقریبا 8000 یا 9000 منه هندواڼه دا په کافي شی هندواڼه ده له دغه ځای نه دا کومو ولایتونو ته ځي دا داسې ویې وه چې لغمان ته هم ځي کابل له هم ځي او مزار له هم ځي بس داسې ویې وه چې اوس کندوز هندواڼه راووتله کندوزه پورې ځي تقریبا تر ډیرو لرې ولایتونو پورې لرو ولایتونو پورې ځي دا هندواڼه کار او ژوند نه دې راځي که نه بالکل شکر الحمدلله ډېر ترې راضي یم د تعلیم په تړاو کې راته څه ووایي چې تعلیم دې کړی که نه یاره تعلیم مې وروره نه دی کړی خو تعلیم دی که چېرته مې تعلیم کړی وی نو اوس به دغه ټاپوګانو کې پروت نه وي تعلیم مې نه دی کړی تعلیم نه بې برخه پاتې شوی یم د تعلیم د نه کولو علت که راته ووایي یاره تعلیم خو چې وشي تعلیم خو ډېر زبردسته شی دی ولې دې نه ده کړی نه مې دی کړی ټیم کې بېسوري وه او غریبي وه د پلار مشر زوی یم تعلیم مې نه دی کړی مسؤلیت د کور ستا تر غاړه بالکل زما تر غاړه یعنی ستا له خبرو معلومیږي چې تعلیم پسې ډېر خفه یې ډېر زیات خفه یم او وروستي کوم ورونه مې چې دي او بچیان مې دي انشاءالله چې په هغو باندې تعلیم کوم چې هر څومره د دې نه هم سخت دغه سره مخ شم په هغو به تعلیم کوم انشاءالله نو دا تر ټولو غوره خبره ده چې تا ونه که د خپل د زړه ارمانونه دي په خپلو اولادونو باندې په خپلو کوچنیو ورونو باندې پوره کوي دا تر ټولو ستر خدمت ده او ستره هیله ده الله تعالی دې دا هیله ستا پوره کړي مرکه خوږه ده او کیسې ډېرې زیاتې دي ډېر دې نه پذابو زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري وروستیو کې کومه هیله لري کومه غوښتنه ورنه لري کوم څه ډالۍ ورته لري نو مهرباني بس الله م آباد لره وروره او بس دومره ده چې اول زه د خپل ځان ته وګورم چې تعلیم ډېره ښه برخه ده چې وشي ځکه که تعلیم موږ کړی وی نو په دغه نمونه به نه وی موږ چې دا اوس په ټاپوګانو کې پراته یو تعلیم چې وشي ښه خبره ده آینده دپاره چې کوم دا زمونږ کوم نسل کوم هېوادوال دي باید چې دا ټول هڅه وکړي چې تعلیم وکړي ډېره زیاته مننه د ګل وطن درنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه تر بیا چې زه فضل مالک درین ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک الله سپارم پاک الله مو مل شه